څوک یې په منظور غواړي او څوک یې په مارنګ اصل ازادي راځي د سرو وینو په رنګ. تا به رانه څنګه چېرته بل سړي ته ورکړي څوک، پلار مې یو ټوپک د انقلاب راته ساتلی. پلار مې یو ټوپک د انقلاب راته ساتلی. افغانستان ستا په غېږ کې کافر داسې ایسي لکه د سپینې ښځې غېږ کې پروت وي تور سړی. او وطن پلورل د بې غیرته سړي کار دی، ځکه وطن پلورل لکه پلوري چې چېرته مور سړی. دا هم بیا ورو د ژوند ناوکۍ چا به په سپین ږیرو غمو مړه کړې او چا به بیا له ځان څخه واړه ته ورکولې. روح دې لکه دود د اضطراب راته ساتلی دی. روح دې لکه دود د اضطراب راته ساتلی دی. شکر دی چې زخم دې په عذاب راته ساتلی. او وخت داسې لنډ څه لکه عمر د انسان دومره. وخت داسې لنډ څه لکه د عمر د انسان دومره. وخت داسې لنډ څه لکه عمر د انسان دومره. یار ورېښمینو ګوتو کې ګلاب راته ساتلی. یار ورېښمینو ګوتو کې ګلاب راته ساتلی. تا به رانه څنګه چېرته بل سړي ته ورکړي څوک. تا به رانه څنګه چېرته بل سړي ته ورکړي څوک، پلار مې یو ټوپک د انقلاب راته ساتلی. پلار مې یو ټوپک د انقلاب راته ساتلی. او غرونه د نفرت مې لکه زګ په سر اخیستی دي. غرونه د نفرت مې لکه زګ په سر اخیستی دی. زړه دې دومره لوی لکه دریاب راته ساتلی دی. او جوړ کړم بېسودواله خدای له سختې ناروغۍ نه، خو ژوند یې لا هماغسې خراب راته ساتلی دی. ژوند یې لا هماغسې خراب راته ساتلی دی. سلامونه مینه درنښت قدرمندو لیدونکو، هیله ده ښه به صحت به مو ښه، د ژوند چارې به ښې روانې وي. قدرمندو لیدونکو، تاسو خو بهتره معلومه ده چې موږ په غزل او مزل ادبي خپرونه کې اکثریت وخت شاعران راغواړو، د دوی سره د دوی پر شعر خوږو ترخو غږېږو. نو نن را سره یو ځل بیا ایاس ملا صاحب را سره دی چې تاسو به انشاءالله تر ما ښه پېژنئ. په دې وروستیو کې د ایاس ملا اکاونټونه هم بیخي له منځه تللي دي. نو زه بیا په کمنټ کې درته منشن کوم چې تاسو هم پر دا نوي اکاونټ یې پیدا کړئ. ایاس صاحب ستړي مه سئ او یو ځل بیا زموږ په دې ادبي خپرونه کې درته ډېر زیات ښه راغلاست وایم. ډېره زیاته مننه ټکور صاحب. نیک هیلې او سلامونه تاسو ته او ستاسو د پیج او فیسبوک آی ډي د لارې او د ټولنیزو رسنیو د لارې ټولو هغو ملګرو ته چې موږ ویني. خدای دې خیر درکړي. ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو بیا په دې خپل ادبي خپرونه کې وخت راکړی. ډېره مننه کور آباد. ایاس صاحب راځه نو مینوال په تمه دي شعرونه درنه اورو. ډېره زیاته مننه ټکور صاحب. هڅه به وکړو چې نوي شیان ووایو، که څه هم دا ځینې وخت دا څه وخت چندان نوي شیان نه دي لیکلي، خو خیر غزل دی چې خوږې شیبې مو بېلتانه ته ورکولې. خوږې شیبې مو بېلتانه ته ورکولې، دروغجنې تسلۍ مو مین زړه ته ورکولې. او خبر نه یم چې زړه یې و د کوم حسن تابع خو خبر نه یم چې زړه یې و د کوم حسن تابع خو هغه ما ده ته ورکولې. بیا ووایه. مننه ټکور صاحب. خبر نه یم چې زړه یې و د کوم حسن تابع خو هغه ویل زړه که زما واک وای ما ده ته ورکولې. او ارامې شپې مو خدای زده شبګیرونه کړل لالیه. ارامې شپې مو خدای زده شبګیرونه کړل لالیه، د اوښکو ملغلرې مو باڼه ته ورکولې. او بس یاره د مین زړګي په خوښه زندګي وه، نقشې د ښکلي ژوند به مړانده ته ورکولې. او د ژوند ناوکۍ چا به په سپین ږیرو غمو مړه کړې. د ژوند ناوکۍ چا به په سپین ږیرو غمو مړه کړې او چا به بیا له ځان څخه واړه ته ورکولې. مننه. د ژوند ناوکۍ چا به په سپین ږیرو غمو مړه کړې او چا به بیا له ځان څخه واړه ته ورکولې. او د خواره یا سړګیه خود د غرونو لیونۍ شوې، هر ښکلي به د کاڼې غوندې غره ته ورکولې. ټکور صاحب، راځوړند ژوند د یو څو دانو ساګانو په تار. راځوړند ژوند د یو څو دانو ساګانو په تار، تمامېدو ته دي یو شوي دي ماښام او سهار. او کرکه نفرت له زړونو وباسئ که خوند ترې اخلئ. کرکه نفرت له زړونو وباسئ که خوند ترې اخلئ. څو مازدیګره زندګي لرو د ګوتو په شمار. او په دې امید چې رب رحیم دی ګنهګار پاته سوم. په دې امید چې رب رحیم دی ګنهګار پاته سوم. د تمې ګرز دی د عمل به دواړو سترګو هوار. او درمل د ښه صحي توبې ورکړه رنځور عمل ته، ځکه چې مرګ به چاته نه راځي په خوښه اختیار. او چې ورځ په لهو و لعب شپه په غیبتو تېره سي، ملایکه به مستعینه کړي د کومې به کردار.
او په دنیوي خوږو اخته نسي او مرګ هېر نه کړي. په دنیوي خوږو اخته نسي او مرګ هېر نه کړي. پام چې غافل نسي د خپل هوس او نفس لوار. او مومن هغه دی چې مومن ته ضرر نه رسوي. هر وخت یې وساته حیا صاحب خپله ژبه مهار. ډېر خوندور. ستا هغه بیتونه به حیا صاحب چې ول څوک یې په منظور غواړي او څوک یې په ما رنګ. او دوه دانې دي در سره. ټکور صاحب غزل دی. د غزل څخه مخکې دوه بیته درته وایم چې څوک یې په منظور غواړي او څوک یې په ما رنګ. څوک یې په منظور غواړي، څوک یې په منظور غواړي او څوک یې په ما رنګ. اصل ازادي راځي د سرو وینو په رنګ. او مننه ټکور صاحب. څوک یې په منظور غواړي او څوک یې په ما رنګ. اصل ازادي راځي د سرو وینو په رنګ. او خدای پاک هم بیا نه کوي ملاتړ د هغو خلکو څوک چې د سپېڅلي جهاد نه مخلي په جنګ. دا کوم شعر نه دی چې ونیسي په شور سړی و زړه ته نسي تلای قربان دې سم په زور سړی. دا کوم شعر نه دی چې ونیسي په شور سړی و زړه ته نسي تلای قربان دې سم په زور سړی. او افغانستان ستا په غېږ کې کافر داسې ایسي لکه د سپینې ښځې غېږ کې پروت وي تور سړی. افغانستان ستا په غېږ کې کافر داسې ایسي لکه د سپینې ښځې غېږ کې پروت وي تور سړی. او وطن پلورل د بې غیرته سړي کار دی ځکه وطن پلورل لکه پلوري چې چېرته مور سړی. دا هم بیا اورو.